د ټولو نه مخکې خو چې دی نو تاسو ټولو ته مبارکي وایم چې تاسو دومره او سید اختر صاحب ته مبارکي وایم په دې خبره باندې شاباش ورکوم چې یو دومره ډېر ښه ایونټ چې دی نو په مومندو کې هغه ارګنایز کو او د دې علاقې دا واړه چې کوم دي هغې په یو افیکټیو او یو په فزیکل اکټیویټي کې چې دی نو انوالو کړل چې د هغوی ذهن چې دی نو او رجحان چې دی نو هغه بل طرف ته نه ځي او یو فزیکل اکټیویټي یو سپورټس اکټیویټي چې کم سره د دې ذهني نشوونما هم کیږي او دې سره چې دی نو فزیکل نشوونما هم د دې کیږي نو دې معنی چې دی نو زه سید اختر صاحب ته چې دی نو لکه ویلډن ورکوم شاباش ورکوم او دا توقع د ده نه لرمه چې دی به مخکې په فیوچر کې هم چې دی نو داسې اکټیویټیز ارینج کوي او د دې مومند خاورې دا واړه دا یوث دا ځوانان چې دی نو دی به دا به ځان سره انوالو کوي په داسې اکټیویټیز کې چې هغې چې دی نو هغه یو پروډکټیو اکټیویټي